ستړي مشئ ماښام مو په خیر خبري ساعت ته ښه راغلاست. نن یکشنبه ده د مرغومي 23 او د جنورۍ 14 نیټه. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د افغان سولې بهیر کې پر چټکتیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار. مایک پومپیو وایي دوحه او واشنګټن په ګډه د افغان سولې بهیر باندې کار کوي. د افغانستان، هند او منځنۍ اسیا د هیوادونو ګډه غونډه. د ازبکستان سمرقند کې د غونډه کې د افغانستان کړکېچ ته په حل لارې خبرې شوي. بر گفتگوهای مستقیم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان تاکید شد و اینکه هیچ گزینه دیگر و جز گفتگوهای مستقیم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان وجود ندارد. په ټاکنیزو کمیسیونونو د ولسمشر د دویم مرستیال نیوکه. سرور دانش وایي ټاکنیزو کمیسیونونو د افغانستان د خلکو او حکومت ځایګی د نړۍ په کچه له پوښتنې سره مخ دی. کمیسیون‌های انتخاباتی باید بدانند که کاسه صبر مردم افغانستان لبریز شده و بیش از این نمیتوانند ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها را تحمل کنند. هیواد کې د سولې ټینګېدو د محمد حکیم تورسن ډاډ. د ولسمشرۍ ټاکنو نماند حکیم تورسن وایي که ټاکنې وګټي هیواد کې سوله ټینګوي. او د واشنګټن او انقرې ترمنځ هوکړې ته د امریکا هیلهمندي. امریکا هیله لري چې سوریه کې د کردانو ساتنې په اړه به ترکیې سره هوکړه وشي. خیر راغلی خبري ساعت کې پر دې سربیره نور مهم خبرونه هم لرو. نو هیله ده تر پایه له موږ سره اوسئ. زه فواد اکبر یم. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي دوحه او واشنګټن په ګډه د افغان سولې بهیر باندې کار کوي. او قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر شتون د دې بیلګه ده چې قطر د افغان سولې بهیر کې هڅې کوي. ورته مهال د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د افغانستان په ګډونې سیمه کې د ننګونو حل لپاره له قطر سره یو ځای کار کوي. په همدې حال کې طالبان ته نږدې سرچینې وایي ملا عبدالغني برادر قطر ته تللی دی. د سولې خبرو په بهیر کې د تصمیم نیونکي پلاوي په جوړښت کې د ملا غني برادر احتمالي شاملېدو د ولسي جرګې په غړو کې هیلهمندي زیاته کړې ده. رول ملا برادر و امثالهم به مراتب مهم است و آرزو داریم که به زودی چنین نقشی را بازی بکنند که اعتماد سازی در سطوح مختلف رهبریشان به وجود بیاید و به زودی مذاکرات را هیئتش تعیین بکنند تا آغاز شود. وقتی ملا برادر یکی از شخصیت‌های تاثیرگذار در زمان طالبان هم بود و حالا هم من حیث نماینده وقت رفته باشه از جانب طالبان و او صلاحیت گفتگو داشته باشه طبیعتاً که میتونه تاثیرگذار هم باشه. خو اجرا ریاست د سولې په بهیر کې د کسانو رول مهم نه ګڼي او وایي د سولې په بهیر کې بدلون د پاکستان د سیاستونو بدلیدو ته اړتیا لري او د سولې د خبرو په بهیر کې د سیمې او له سیمې اخوا هیوادونو ترمنځ د سیالیو په اړه اندېښنه څرګندوي. ای که رها شدن شخصی یا به بند رفتن شخصی بتونه این روند را تغییر بده من بسیار به این باور نیستم. تغییر در روند مذاکرات و حضور طالبان بیشتر بستگی به تغییر سیاست و استراتژی در پاکستان داره تا به رها کردن و رها نکردن یک شخص عزیز جریان. ملا غني برادر د پاکستان په کراچۍ ښار کې د غل نیول کېدو مخکې د طالبانو ډلې د پخواني مشر ملا عمر مرستیال و. هغه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په کابل کې د دفاع وزیر مرستیال و او د ملا عمر ترڅنګ د طالبانو ډلې یو بنسټي ښوونکی بلل کېده. د افغانستان، هند او منځنۍ اسیا هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو نن د ازبکستان په سمرقند کې یوه غونډه کړې. دا غونډه چې د هند، منځنۍ اسیا، افغانستان بحث په نوم نومول شوې وه له اوسني کړکېچه د افغانستان د وتلو پر سر پکې خبرې شوې دي. د غونډه کې پر دې هم خبرې شوې چې که په افغانستان کې کړکېچ حل شي د پرمختیایي پروژو اغیز به څرنګه وي. له دې سره د هند د بهرنیو چارو وزیر ویلي سیمه کې ټول په دې سلا دي چې افغانستان کې ټیکاو د منځنۍ او سویلي اسیا لپاره د یوه پله معنا لري. په سمرقند ښار کې د هند، افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته. په دغه غونډه کې د هند د بهرنیو چارو وزیره د افغانستان جګړه ته پرشوي بولي او زیاتوي په هیواد کې د سولې ټینګښت به د سیمې په ګټه وي.
نن د هند او منځنۍ اسیا ترمنځ اړیکو یو نوی پیل دی. موږ په خپلو کې د هند، منځنۍ اسیا او افغانستان ترمنځ د څو اړیکو په خبرو ټینګار کوو. موږ او طبیعي همکاري لرو. د هیواد د بهرنیو چارو وزارت په دغه ناسه کې د افغانستان د کړکېچ لپاره د حل لارو د موندلو او تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره د سیمې د هیوادونو هڅو ته هیلهمند دی. بر گفتگوهای مستقیم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان تاکید شد و اینکه هیچ گزینه دیگر و جز گفتگوهای مستقیم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان وجود ندارد و بر رهبری و مملکت دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر روند صلح تاکید شد. د دې ناسې برخوال ترهګري غندي او په افغانستان کې د ستونزو د اوري لپاره د پراختیایي پروژو پر رول هم ټینګار کوي. کشورهای منطقه و خاصتا قوتهای پرنفوذ منطقه در جستجوی از این هستند که در صلح افغانستان، در مصالحه افغانستان مصالح خود را، منافع خود را و اهداف استراتژیک خود را به شکل امرای ایالات متحده آمریکا هم نوا بسازند که در تقابل نه بلکه اینها در تعامل و یا حتی در معامله گری و جورآمد با ایالات متحده آمریکا مسئول باقی بمانند. افغانستان په اموراتو کې د همسایگانو مداخله متاسفانه او د طالبانو نه حمایت دا یو دردونکی بحث ده چې د کلونو راسې موږ او تاسو د دې بدبخته پیغامونو نه ام ځورېږو، ام ترې نه کړېږو، ام ترې خوږېږو. ټاکل شوی نوی ډیلای په 2020 میلادي کال کې د دغه بحث د راتلونکي ناستې کوربه وي. د امریکا د کانګرس ځینو غړو وړاندیز کړی چې اسلام آباد سره د واشنګټن همکاري بنده شي. د کانګرس غړو ویلي د دې کار موخه دا ده چې د ناټو د غیر متحد په توګه د پاکستان غړیتوب هم پای ته ورسیږي. که دا لایحه تصویب شي د دواړو هیوادونو ترمنځ به ډیره پوځي او ملکی همکاري بنده شي. دا ځل د امریکا د کانګرس غړو داسې لایحه وړاندې کړې چې که تصویب شي له مخې به د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ همکاري پای ته ورسیږي. پر دغه لایحه تر اوسه د امریکا په کانګرس کې بحث نه شوی. که دا لایحه تصویب شي پاکستان به د امریکا د غیر ناټو متحد په توګه خپل موقعیت له لاسه ورکړي. همه فشارها بالای پاکستان میتونه مؤثر باشه، ولی ما به این عقیده هستم که پاکستان دوست استراتژیکی ایالات متحده آمریکا است. ایالات متحده آمریکا بر اساس منافع استراتژیکی خود در منطقه و پاکستان اجرات میکنه. تمام کشورهای همسایه، تمام کشورهایی که ذی‌دخل هستند در مسائل افغانستان باید اونا از بازی‌های دوگانه صرف نظر بکنن. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو د افغانستان د سولې بهیر لپاره د خپلو هڅو خبره کړې، خو په افغانستان کې تر اوسه هم پر نوموړي هیواد بې باوري شته. دغه پاکستان ملایانو دا خلک موږ ته راوپارول، د جهاد فتواوې یې وکړې. څرنګه کېدای شي چې بیا موږ د هغو سره کېنو او هغه د افغانستان د صلح وغواړي. دا کشمکشونه د دې سبب نشي چې زموږ د روانې خبرې د سولې تا زیان ونه رسیږي. دا فشارونه په داسې حال کې مطرح کېږي چې له دې مخکې پاکستاني چارواکو د افغانستان د سولې لپاره خپل سفرونه زیات کړي او د افغانستان د سولې بهیر د بریالي کېدو لپاره اسلام آباد د ټولو هڅو ډاډ ورکړی. د ولسمشر دویم مرستیال د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر کړنو نیوکه کړې او وایي ټاکنیزو کمیسیونونو د افغانستان د خلکو او حقونو سره ظلم کړی دی. سرور دانش وایي ټاکنیزو کمیسیونونو کې درغلي او فساد د دې لامل شوی چې د نړۍ په کچه د افغانستان د خلکو او حکومت ځایګی له پوښتنې سره مخ شي. د ولسمشر دویم مرستیال ټاکنیزو کمیسیونونو کې پر سمون ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې دواړو کمیسیونونو ته د خلکو د صبر کاسه ډکه شوې. د ټاکنیزو کمیسیونونو د اصلاحاتو پر راوستو د حکومت ټینګار. د ولسمشر دوهم مرستیال په کابل کې په یوه ناسته کې د ولسي جرګې ټاکنو په ترسره کولو کې د ټاکنیزو کمیسیونونو کړنې کمزوري بولي او په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پر راوستو ټینګار لري. کمیسیون‌های انتخاباتی باید بدانند که کاسه صبر مردم افغانستان لبریز شده و بیش از این نمیتوانند ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها را تحمل کنند. و اکنون مکلفیت حکومت وحدت ملی است که اصلاحات همه جانبه را باید روی دست بگیرد. اخوا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی رئیس وایي د ولسي جرګې ټاکنو د پایلو په اعلان کې د ځنډ یو لامل د نوماندانو په وروستي نوملړ کې د حکومت لاسوهنه ده. از طرف کمیسیون رفته لیست به حکومت که تا حکومت از بین از این انتصاب کنه دیگه. پس معلوم میشه که اختیار در لیست کمیسیون نیست، یک کمیسیون مستقل نیست. بنابراین هر کاری که میشه از طرف حکومت میشه.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې بهیر کې ستونزې مني، خو په دغه بهیر کې د فساد او د حکومت لاسوهنه ردوي. امیدوار هستم ارگان‌های امنیتی و کشفی ما همین تحقیقات خود بکنه، این مسائل انکشاف بده و هر کسی که در این فساد آغشته باشه او را به پنجه قانون بسپاره. خو حکومت د ټاکنیزو کمیسیونونو په کار کې هر ډول لاسوهنه ردوي. ما در هیچ مرحله از کمیسیون نخواستیم که نامی را یا فهرست را در یک ولایتی یا در ولایت افغانستان برای ما روان بکنه. ما برای استقلال عملکرد کمیسیون همیش احترام داشتیم. د ولسي جرګې ټاکنو د مهالوېش له مخې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید 2 میاشتې مخکې د انتخاباتو لومړۍ او 3 اونۍ وړاندې هم وروستۍ پایلې اعلان کړې وای، خو تر اوسه لومړنۍ پایلې په بشپړه توګه نه دي اعلان شوي. د افغانستان د ولسمشرۍ راروانو ټاکنو ته نوماند محمد حکیم تورسن وایي که ټاکنې وګټي د ولسمشرۍ پر څوکۍ له کېناستو مخکې به هېواد کې 10 سلنه سوله ټینګه کړي. تورسن هیله مند دی چې ټاکنې به ګټي او حکومت کې به اشرف غني او عبدالله نه وي. غرمه مهال په یوه ساده دفتر کې چې وسایل یې هم زاړه دي د غرمې ډوډۍ ته ناست دی، خواړه یې هم ساده دي. د میلمنو او د دفتر د کارکوونکو د غرمې ډوډۍ دا ډول ده. نوموړی وایي نه شتمني لري او نه هم د کوم هیواد لخوا تمویلیږي او د خلکو په مرسته یې دې کار ته ملاتړ لیدم. زمانی که من آغاز به چنین کار کردم همه مردم افغانستان هم میفهمن که من نه غاصب هستم، نه فاسد و نه مفسد و نه هجنت کدام کشور. هغه په حکومت کې ځینې کړی او همداراز یو شمېر سیاسي مشران فاسد بولي او وایي که په ټاکنو کې بریالی شي کړکېچ به پای ته ورسوي. به هیچ وجه نه آقای غنی را نه آقای عبدالله را که من گفتم شاگرد چاینکی پزم برشان اجازه نمیدم. حتی غاصب فاسد مفسد و اجنت کدام کشور به نفع من در آینده تیرم شوی را قبولم ندارم. د ښاغلي تورسن پلویان وایي د هغه د بریالي کېدو لپاره به هیڅ راز هڅې ونه سپموي. موږ ټول زیاتره ځوانان په همدې ټیم کې ورسره یو، ټول په همدې باندې کار کوو چې څنګه وکولی شو دغه وطن ته لږ زره خدمت خو مو کړی وي. ښاغلی تورسن 44 کلن دی او د کابل په عاشقانو عارفان سیمه کې نړۍ ته راغلی. له کابل پوهنتونه فارغ شوی او په ازبکستان، روسیه او جرمني کې د استخباراتو په برخه کې زده کړې کړې دي. په پکتیا کې د کمانډو یو سرتیري کورنۍ نیوکه کړې چې حکومت یې پوښتنه نه کوي. د وژل شوي کمانډو سرتیري مور وایي د زوی له مرګه یې 9 میاشتې تېرېږي خو لا هم حکومت ورته د هغه حقونه نه دي ورکړي. د پکتیا والي بیا وایي ډېر ژر به په دغه ولایت کې د شهیدانو کورنیو ته د یوې نمرې ځمکې ویش لړۍ پیل شي. عبدالحق عمري ریپورټ راستولی. محمد زمان 25 کاله عمر درلود او د پکتیا مرکز ګردیز مشتوال و. 4 کاله په کمانډو ځواکونو په لیکو کې دنده ترسره کړې وه چې 9 میاشتې وړاندې په قندوز کې د جګړې پر مهال خپل ژوند د لاسه ورکړ. دغه 3 میاشتنی ماشوم د وژل شوي کمانډو سرتیري محمد زمان زوی حنزله دی چې د نوموړي د وژل کېدو څخه وروسته دنیا ته راغلی دی. حنزله تر اوسه نه پوهېږي چې د پلار له مینې څخه د تل لپاره بې برخې شوی دی. 8 ماه میشه 9 ماه یعنی بچگکم در کماندو بود. خب در کماندو خواهن 4 سال وظیفه کرد. 4 سال وظیفهش بود. نگه مسکینه که دیگه شهید شد دیگه تا بالا هیچ کس هم پرسان ما رو نکرده، نه باخساز ما رو کرده، نه دیگه دولت پشت ما گشتن، نه خوب نه بد. راجعه که میکنیم که پیسه نداشته باشی تو رو در شعبه هم کسی لا نمیده، از شعبه هم پس میکشه. آدم ما بود که رفت مرد، 1-2 ماه 3 ماه علاج کردیم که بعد رفتیم گفتیم اسنادایشو بردیم که هیچ کس این چی مار نکرد. دا یو بله د وژل شوي پولیس سرتیري محمد آصف کورنۍ ده. 3 کاله وړاندې د پکتیا په مرکز کې په یو چاودنه کې وژل شوی دی. محمد آصف مور وایي په یو کرایي کور کې ژوند کوي او په بد اقتصادي وضعیت کې شپې او ورځې تېروي او د ګټې وټې یې څوک نشته. خو حکومت ورته د یوې نمرې ځمکې اسناد په واک کې ورکړي خو د نمرې درک یې نه معلومیږي. یه مردم خب از خدا خیلی بپیتردیم خب مردم نه نون داره نه داره خانخوار غریب است چه کجونه مردم رو تباه کرد. ولی خدا خیر پیش کنه، خدا نور در بدر کنه، خیرش ما مدد بریم، خیر به مردم خدا خیر پیش کنه. از حکومت میخوایم فهمید همون حق حقوقشه برای ما فهمید این چی کنه یا خانه و فهمید خانه وعده کرده نمره اینا تا بالا نه نمره ما داد نه دیگه برای ما داد.
په ورته وخت کې د پکتیا والي بیا وایي په امنیتي لیکو کې وژل شوو سرتیرو کورنیو باندې د یوې نمرې ځمکې اسناد ورکړي، خو ډېر ژر به په دغه ولایت کې د نمرو د ویش چارې عملي پیل شي. موږ ټولو د شهیدانو کورنیو ته که د اردو دي، د پولیسو دي، د امنیت ملي دي، ټولو ته هغه څه چې د دوی حقوق دي هغه ثابت دي او دوی ته معلوم دي. هغه حقوق په غوښتلو پسې تر موږ پورې لیک ته لږ راورسېږي او یا لیک تر هغه اړونده ارګانو دې ورورسېږي. امکان لري چې همدغسې څوک پاته سوی. دا په داسې حال کې ده چې یو نیم کال وړاندې ولسمشر غني پکتیا ته د خپل سفر پر مهال امنیتي لیکو کې وژل شوو سرتیرو کورنیو سره په لیدنه کې ژمنه کړې وه چې په 3 میاشتو په موده کې به دوی ته یوه نمره ځمکه ورکوي. یوازې د محمد زمان کورنۍ نه ده چې دوی ته حکومت خپل حق حقوق نه دي ورکړي، همداسې ورته ډېر کورنۍ شته دي چې د ژوند سخت شپې ورځې تېروي اما حکومت د دوی امتیازات پر وخت نه ورکوي. عبدالحق عمري، طلوع نیوز، پکتیا. یو ځل بیا هم لنډه دمه کوو. د خبري ساعت دوام د 201 سیلاب قل اردو وايي دولتي ځواکونو د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د ننګرهار نامنو سیمو کې عملیات کړي. د سیلاب قل اردو د 4مې پلې لواء قمندان وايي په تیرو شپږو میاشتو کې د ننګرهار 9 ولسوالۍ د طالبانو او داعش وسلوالو لښتونه پاک شوي دي. ورته مهال د ننګرهار اوسیدونکي وايي د طالبانو او داعش ډلې د بریدونو د مخنیوي په موخه دي د دولتي ځواکونو عملیات دوام وکړي. په روان کال کې په ننګرهار کې د افغان پوځیانو پراخ چاڼیز عملیات. دولتي ځواکونه ادعا کوي چې په روان کال کې په بیلابیلو ولسوالیو کې چاڼیز عملیات کړي چې په لړ کې 9 ولسوالۍ د طالبانو او د داعش په ګډون له وسلوالو ډلو څخه پاکي کړي دي. په ختیځ کې د 201 سیلاب قل اردو چارواکي وایي چې له دې سره یې اوس په ننګرهار کې راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته شرایط برابر کړي او د حکومت د حاکمیت ساحه یې هم پراخه کړې ده. زمونږ د عملیاتو موخه د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د راتګ لپاره د ساحې پراخول دي او هغه ساحه چې د افغانستان د دښمنانو له وجود نه پاکیږي هلته به پاڅون کوونکي د خپل ساحې نه د خپل د نظام نه او د خپل د ولس نه دفاع کوي. د سیلاب قل اردو د معلوماتو له مخې په تیرو شپږو میاشتو کې 50 لویه واړه عملیات ترسره کړي دي چې وسلوالي پکې سخت ځپلي دي او هغه سیمې چې ترې پاکې شوي اوس یې له سیمه ییزو پاڅون کوونکو سره په ګډه ساتي. ولسوالی های بدیکوت از وجود گروه تروریستی کلا پاکسازی شد. ولسوالی چپرهار از وجود گروه تروریستی داعش پاکسازی شد. ولسوالی سرخرود، ولسوالی خوگیانی، همانطور ولسوالی دیبالا، ولسوالی غنیخیل یا شنوار. د ننګرهار قومي مشران هم د امنیتي ځواکونو د ترسره شویو عملیاتو څخه ستاینه کوي، خو غوښتنې دا دي چې دا لړۍ دې تر نورو نامنو سیمو هم وغځوي. پالیسي ډیره ضرور وه او شروع کړې ده. دلته اوس اراده موجوده ده. کله چې په اراده باندې زموږ ملي اردو، ملي امنیت، ملي پولیس دیو حرکت وکړ یعنې بی مقاومت ورته وطن خوشی کېږي. دغه قطعاتو سره هم دفاع هم په تعرض کې روان یو. ننګرهار 22 ولسوالۍ لري چې تر ټولو نامنه ولسوالۍ یې حصارک او شیرزاد ګڼل کېږي. ځایي میشتي هم په دې باور دي چې په تیرو څو میاشتو کې د جلال آباد ښار په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې امنیتي حالات تر پخوا ښه شوي دي. د افغانستان د ملي مشارکت مشر نجیب الله کابلی وایي ایران او پاکستان دواړه د دولت د وسلوال مخالفینو ملاتړ کوي او د افغانستان له حکومته غواړي چې دغو هیوادونو کې دي له ازادي غوښتونکو ډلو ملاتړ وکړي او کابل کې دې ورته سیاسي دفتر ورکړي. کابلی وایي د پښتنو ازادي غوښتونکي او بلوڅانو ډلو نه دې ځکه ملاتړ وشي چې هغوی خپله ازادي غواړي. ادام کردن فعلا در فرانسه هستن. هم بلوچ هم از برادرای پشتون ما هم از دیگه آزادی خواهانی که در پاکستان است اونا را هم به رسمیت میشناسیم. تر لږ ځنډ وروسته د خبري ساعت دوام. بیا هم ښه راغلاست. د ولسمشرۍ ټاکنو ته 4م کس هم ځان نومان کړ. عنایت الله حفیظ وایي هیڅ یو زورواکي او د بشري حقونو نقضونکي سره به یو ځای نشي. ښاغلی حفیظ وایي هڅه کوي هیواد کې سوله ټینګه کړي او د افغانستان د خلکو اقتصاد هم بدل کړي.
د کس ولسمشرۍ ټاکنو ته د نوماند کېدو لپاره دې ځای ته ورغلی دی. هغه چې حفیظ الله نومیږي او جنت ګل چکري او مستر شهرانی خپل مرستیالان معرفی کوي. تصمیم گرفتیم که ما روحیه تشتت، روحیه نفی همدیگر را، روحیه برادرکشی را از افغانستان برداریم، اذهان مردم تغییر بدیم. چگونه میتونیم ما همدیگه خود در آغوش بگیریم؟ ښاغلی حفیظ وایي د بشري حقونو له هیڅ وسرغړونکي سره به جوړجاړی ونه کړي او که په ټاکنو کې بریالی شي هغو کسانو ته به د فعالیت اجازه ورنه کړي چې په فساد تورن. وقتی رئیس جمهور شدیم میخواهیم عدالت را تطبیق کنیم. ما اولین کار را خواهد کردیم دست فاسدار از این وطن قطع میکنیم. به هر نحوی که باشه فاسدای اداری و فاسدای مالی و کسایی که وطن را برباد کرده دستای از را قطع میکنیم. لا بل خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي یو شمېر نورو ټاکنیزو ډلو هم په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د نوملیکنې لپاره تیاری نیولی دی. از تمام شهروندای ما که بسته های معلوماتی انتخابات ریاست جمهوری را به دست آوردن هر چیز زودتر تا زمان تعیین شده نامه‌شان را ثبت کنند تا از حقی که نسبت به کاندید شدن دارند مستفید شوند و از این حقشان باز نمانند. دا د ولسمشرۍ ټاکنو څلورم نوماند دی چې په رسمي توګه د دغو انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې ده. په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې په لومړي ځل هرات ښار کې یو نظامي مرکز باندې برید شوی. دې برید کې 15 کسانو ژوند بایللی او 4 نور ټپیان دي. خو هرات کې خلک اندېښمن کړي دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي بریدګرو د خونړي برید هڅه کوله خو امنیتي ځواکونو په هماغه لومړنیو دقیقو کې برید کابو کړ. دې برید کې یو بریدګر هم وژل شوی خو ورسره داسې ریپورټونه هم شته چې ګنې 2 نور بریدګر تښتېدلي دي. د هرات ښار په شپږمې امنیتي حوزې د بریدګرو برید په تېره یوه نیمه لسیزه کې په دغه ښار کې پر پوځي مرکز د وسلوالو لومړنی برید بلل کېږي. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې بریدګرو د یوه خونړي برید لپاره چمتووالی نیولی و خو امنیتي ځواکونو په لومړیو شېبو کې دغه برید شنډ کړ. یک نفر از داخل حوزه شدن که بایک از شاگردان مکتب از استفاده کرده بودن که شاجورا را دو جایبجا کرده و به مای دستی هم یادداشتن. با مقاومت آنی و واکنش آنی پلیس مواجه شد و او از پا در آورده شده. په دغه برید کې 13 وګړي او 2 پوځیان وژل شوي دي. دلته د سیمې د یو ملک خپلوان چې د وسلوالو بریدګرو له لوري وژل شوی دی د هغه د جنازې سرته ناست دي. دا کسان وایي چې په هېواد کې د اوسنۍ جګړې اصلي قربانیان ولسي خلک دي. دردها روزانه در شهر ما شما زیادتر هست و کمتر نیه. په هرات کې د پولیسو پر دې حوزې د وسلوالو برید د دغه ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. این نوع حملات میتونه خدای نکرده رویه مردم آسیب بزنه و انمی روند رو به رشد که میتونه هرات در قسمت صنعت و تجارت داشته باشه و ذوق شهرنشینی که دیگه مردم نسبت به هرات دارن میتونه متاسفانه این متاثر بسازه. طالبانو د خبر پاڼې په خپرولو سره د هرات ښار په شپږمې امنیتي حوزې د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. هرات ښار د هېواد یو له امنو ښارونو بلل کېږي او لږ ترهګریز بریدونه پکې شوي دي. د خبرونو دوام له لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست. په هرات کې د ولسي جرګې ټاکنو ته ولاړ ځینو معترضو نمایندانو او پلویانو یې لاریون کړی. لاریونوال وایي که غوښتنې ونه منل شي د هرات لویه لار بندوي. د هرات سیمه ییز چارواکي بیا وایي د اعتراض کوونکو غږ به مرکز ته ورسوي. یو شمېر معترضو نمایندانو او د دوی پلویانو د هرات ولایت د ودانۍ په مخ کې لاریون وکړ. دغه اعتراض کوونکي د ولسي جرګې د رایو د بیا شمېرلو غوښتونکي دي. عملکرد حکومت افغانستان، عملکرد رئیس جمهور افغانستان و عملکرد کمیسیون نامستقل افغانستان باعث شد که دیدگاه مردم نسبت به دموکراسی، نسبت به انتخابات و نسبت به مشروعیت حکومت افغانستان و مشروعیت پارلمان آینده بسیار ضعیف شود. ما تصمیم داریم، یعنی تصویب شده تمام نامزد وکیلان که تمام شاهراهای متصل به ولایت هرات را نیز مسدود کنیم. در مجموع مشروعیت نظام زیر سوال میبره، مشروعیت انتخابات زیر سوال میبره و این میفهمین که سمپاشی هست برای نظام دموکراسی. لا بل خو د هرات سیمه ییز چارواکي وایي د معترضو نمایندانو غوښتنې به مرکز ته ورسوي.
آمادگی کامل برای استماع مشکلات مردم داره و همچنین در راستای اعتراضی که امروز در مقابل مقام ولایت دارن معترضین، مقام ولایت تمام خواسته‌های اینا به مقامات مرکزی خواهد رساند. اخوا د هرات د ټاکنیزو شکایتونو دفتر وایي د شکایتونو له څېړلو وروسته به د ولسي جرګې انتخابات د وروستۍ پایلو په اعلان کې بدلونونه رامنځته شي. د بادغیس ولایت جوند ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو عملیاتو کې لږ تر لږه 22 تنه طالبان او داعش وسلوال وژل شوي او 18 تنه نور نیول شوي. د هېواد لویدیځ کې چارواکي وایي چې د عملیاتو کې 20 تنه طالبان ټپیان شوي. عملیات بادغیس کې د طالبانو پر یو مرکز شوي. امنیتي چارواکي زیاتوي همدې پیښه کې د ملا عبدالحی او ملا غلام رسول په نوم د طالبانو 2 مهم قماندانان هم وژل شوي او د دې ډلې یوه بندخونه هم په نښه شوې ده. د بادغیس ولایت د جوند ولسوالۍ په پنجبوز سیمه کې د افغان او امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې 19 طالبان او 3 داعشان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. د هېواد د لویدیځ حوزې پوځي چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې 15 داعشان او 3 طالبان هم نیول شوي دي. نن شپه زموږ خاص کومندویي جستمو د مرکز څخه عملیات ترسره کړي دي د جوان په ولسوالۍ کې چې هلته 22 نفر د دشمن مړه دي، 18 نفر هم زموږ ځواکونو کومندو په شکل د اسیر ژوندي نیولي دي او یوه قرارګاه د دشمن چې ملا عبدالحی په راس کې و هغه هم پرسونل سره له منځه تللي دي. د ملا عبدالحی او ملا غلام رسول په نومونو 2 طالب قماندانان هم په وژل شویو کې دي. پوځي چارواکي وایي په بادغیس کې طالبان یو لوی مرکز او زندان هم ویجاړ شوي دي. 20 نفر دشمن زخمی شدند، همچنان به تعداد 3 نفر داعش و 15 نفر از طالبان دستگیر شدند و همچنان در جمله از کشته شدگان ملا غلام رسول مسئول محبس طالبان شامل می باشد که هم در اثر اجرای عملیات موفقانه که در اونجا اجرا شده از بین رفته و کشته شده. په بادغیس کې د عملیات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تیرو 2 اونیو کې په دغه ولایت کې طالبانو لخوا خونړي بریدونه شوي دي. د بادغیس ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې دولت د مخالفو وسلوالو پر خلاف هوایي او ځمکني بریدونه د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره مرسته کوي. هر قدری که مثلا میخواستن که اینجا جای محفوظ ماست ولی از یه چی دارن دیگه، ترس دارن دیگه، نگرانی دارن که دیگه خلاص شده نمیتونیم و این واقعیت هم از اردوی ما شما از کماندو خاصتا از قطعات هوایی از یا خلاص شده نمیتونن، مشکلشان در یک جان پنهان شده نمیتونن. طالبانو ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې ډلې د 2 غړو وژل کېدل منوي، خو وایي افغان او امریکایي ځواکونو 40 داعش جنګیالي نیولي دي. په اعلامیه کې ویل شوي دغه داعشان د طالبانو لخوا نیول شوي وو. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي دوحه واشنګټن په ګډه د افغان سولې بهیر باندې کار کوي او قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر شتون د دې بیلګه ده چې قطر د افغان سولې بهیر کې هڅې کوي. ورته مهال د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د افغانستان په ګډون سیمه کې د ننګونو حل لپاره له قطر سره یو ځای کار کوي. په همدې حال کې طالبانو ته نږدې سرچینې وایي ملا عبدالغني برادر قطر ته تللی دی. په دې اړه بحث هم کوو او له پاکستانه د چارو شنونکی او ژورنالیست عنایت الله کاکړ سټوډیو ته وصلی. ښاغلی کاکړ ډېر ښه راغلاست او مننه چې د خبرو فرصت مو برابر کړی. دا راته وایي چې قطر ته د ملا عبدالغني برادر د سفر موخه څه کیدلی شي او تاسې څنګه ارزوئ؟ ګورئ تر اوسه چې ما د طالبانو د مشرتابه له سرچینو سره کومې خبرې کړې دي د ملا عبدالغني برادر اخوند سفر قطر ته هغوی نه ده تایید کړی او داسې نه برېښي چې ملا عبدالغني برادر اخوند قطر ته سفر کړی. ولې که چېرته دا سفر کېدو طبعا دا سفر به له پاکستانه اجرا کېدو او تاسې پوهېږئ چې په تېرو څو ورځو کې د طالبانو د یو بل جګپړي هیئت د وړلو لپاره چې هغه د ملا امیر خان حق متقي په قیادت کې او دغه په مشرتابه کې یو هیئت روان و قطر ته د طالبانو د هغه په الوتکه ورته را رسېدلې وه، د قطر د دولت له لوري الوتکه ورته را رسېدلې وه، هغه د اسلام آباد په یو پوځي هوایي ډګر باندې 4 ورځې هغې الوتکې ناسته درلوده او هغه د رسنیو راپورونو د هغو له مخې دا ویل کېدل چې
پاکستاني مقاماتو هغو ته اجازه ورنکړه چې قطر ته والوځي. یعنې دا کومه پروسه د سولې چې وه یا دا کوم خبرې اترې چې د طالبانو او د امریکایي مقاماتو ترمنځ پیل سوي وې په قطر کې د هغو د دوباره ناستې لپاره پاکستانیانو اجازه ورنکړه چې دا ناسته ترسره شي. او د دې علت هم دا بیانېږي چې سعودي عربستان او د اماراتو دولت او بحرین دا غواړي چې دغه پروسه له قطر نه انتقال کړي ابوظبي ته یا جدې ته. دوی تر دې وړاندې هم هڅې وکړې د جدې په ښار کې دوی یوه غونډه هم تیاره کړې وه، چمتو کړې وه. هغه غونډه کې هم طالبانو ګډون ونه کړ، هغه غونډه پاتې شوه. نو اوس دوی دا کوشش کوي چې دغه غونډه له قطر نه علاوه په یو بل ځای کې وشي. نو چونکې تر اوسه پورې دغه ستونزه لا حل سوې نه ده، نو بناء دا خبرې چې کېږي چې ملا عبدالغني برادر به هلته قطر ته تللی، دا خبرې داسې له کوم حقیقت سره ما په ګمان باندې سمون نه خوري، او تر کومه حده چې زه طالبانو له مشرتابه له سرچینو سره ما خبرې کړې دي، هغو دا سفر تایید کړی نه ده. به هر حال ښاغلی کاکړ، بله مسله د افغانستان د سولې د خبرو چټکتیا ده یا د حدسو چټکتیا ده. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا دارالانشا رئیس او همداشان د ولسمشر ځانګړي استازي عمر داودزي پاکستان ته سفر درلود، او له پاکستانه یوه واضح غوښتنه دا به چې طالبان د افغانستان دولت سره خبرو ته کېنوي. فکر کوئ چې د ښاغلي داودزي سفر به داسې یو ښه نتیجه ورکړي چې پاکستان یو عملي ګام پورته کړي د افغانستان د سولې ټینګېدو د حدسو په برخه کې؟ ګورئ، یوه خبره خو باید دلته دا په پام کې ونیسو چې د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د خبرو اترو په هکله د طالبانو دریځ واضح ده، او هغه داسې ده چې ذبیح الله مجاهد څو وارې په دې مرکو کې دا څرګندونه کړې ده چې د افغانستان قضیه یا د مصالحې دا کومه قضیه چې دا دوه اړخ لري، یو خارجي اړخ ده، یو داخلي اړخ ده. نو د دې اوس ټول تمرکز د خارجي اړخ باندې ده چې تر څو پورې له امریکایانو سره د قواو د وتلو په سر باندې توافق ونه شي، تر هغو پورې دوی له داخلي اړخونو سره له هېچا سره هم نه کیني. په کومه ورځ چې امریکایانو دوی ته دا ډاډ ورکړو چې په پلاني تاریخ به زموږ قواوې وځي، له هغو راوروسته به طالبان په اتومات ډول باندې له داخلي جهتونو سره چې په هغه کې د افغانستان حکومت هم شامل د کینی به تر کومه بریده پورې چې دا خبره ده چې پاکستان باید یو عملي ګام ترسره کړي. نو اوس پاکستان عملي ګام به په هغه صورت کې ډیر زیات اغیزمن واقع شوی وای چې پاکستان په بیطرفانه ډول باندې داسې یو اقدام ترسره کولای. له بده مرغه د پاکستان اوسنۍ هڅې د اماراتو او د سعودي عربستان او د بحرین د حکومتونو تر ستراتیژیکي اغیزو لاندې سوې، او هغوی غواړي چې دغه پروسه له قطر نقل کړي یوې بلې خواته. او د افغانستان فکر کوئ چې د پاکستان هغه نقش چې مهم بلل کېده یا ورته په کومه سترګه چې په تیر کتل کېدل هغه راکم شوی دی، او په طالبانو د دوی د نفوذ د راکمېدو یوه هڅه کېږي؟ ګورئ، تر کومه حده چې زه د اوضاع ته ګورم تر اوسه پورې داسې نښې نښانې څرګندې ماته څرګندې نه شوې چې زه دا قضاوت وکړای شم چې په دې مسایلو کې به د پاکستان په طالبانو باندې سل په سله اغیز یا نفوذ وي. او یو کوم بعضې هیاتونه چې هلته ورغلي دي د پاکستان لخوا چې کوم هیاتونه ورغلي دي، وروسته له ډېره زیاته فشار چې په طالبانو باندې دوی وارد کړی و، وروسته له ډېرې زیاتې ډیپلوماسۍ چې دوی فشار وارد کړی و، بعضې هیاتونه چې طالبانو هلته تللي دي هغه په مذاکراتو کې اخیستل شوي دي. خو د طالبانو د ادعا او د دوی د خبرو له مخې چې د دوی هیاتونه کله کوټې د شورا په نامه باندې ورسي یا کوم بل نامه باندې ورسي، هغه هلته چې تللي دي د قطر دفتر کوم له طرفه چې کوم تعیین شوی هیات له هغه هیات سره هغوی مکمل په همغږي کې وو، او له امریکایانو سره چې کوم تیر مذاکرات شوي دي دواړه هیاتونه په کامله همغږي کې وو. نو کتل دا پکار دي چې پاکستان په دې برخه کې چې طالبان یو متحد ځواک په بڼه باندې خبرو ته مخامخ کېنوي، پاکستان خپل نقش په څه ډول ترسره کولی شي. که چېرته پاکستان دا کوشش وکړي لکه دا اوس چې دا کوششونه روان دي چې د اماراتو او د بحرین او د سعودي له حکومتونو سره پاکستان په ستراتیژیکي تړاو کې دی دا کوشش کوي چې طالبانو ترمنځ یو درز واچي، یو درز رامنځته کړي او دا پروسه له قطره نقل کړي. دا شی به ما په ګمان باندې منفي اغیزه وکړي او کېدای شي د خبرو اترو جریان له ځنډ سره مخامخ کړي او د سولې هغه هیلې چې د ملت په زړونو کې راټوکېدلې دي کېدای شي هغه هیلې خدای ناخواسته بیرته په ناهیلۍ باندې بدلې شي. نو دلته ستاسو په باور د افغانستان د دولت او د دوی لپاره څه پکار دي چې له دغه څیر وضعیت نه مخنیوی وکړي؟ مثلا یو مملکت پرې نږدي چې په خپلو ګټه باندې دا بهیر پر مخ یوسي یا هغه هڅې چې پیل شوي دي هغه هڅې له خنډ سره مخامخ
د ما په فکر باندې تر ټولو مهمه د افغانستان دولت لپاره دا ده چې هغه د اوس کومه پروسه چې ښاغلي خلیلزاد پیل کړې د طالبانو سره د مذاکراتو د دې پروسې تر شا په کامل ډول باندې ودرېږي او انتظار وکړي تر څو طالبان له امریکایانو سره د پوځونو د ځواکونو د انخلاف په برخه کې یو توافق ته ورسېږي. له هغه وروسته که چېرته خدای مکړه طالبان نه حاضرېدل د افغانستان له حکومت سره خبرو اترو ته، نو بیا د افغانستان حکومت حق لري چې ډیپلوماټیکي چینلونو له لارې د فشار د چینلونو له لارې په طالبانو باندې او پاکستان باندې یو فشار وارد کړي. خو تر کومه حده چې زه خبر یم او د موضوع ته ګورم د افغانستان له امریکایانو سره د خبرې له تصفیه کېدو وروسته به طالبان په لازمي ډول په حتمي ډول د افغانستان له حکومت سره خبرو اترو ته کینی. ولې مننه ډیره مننه. کور مودان د چارو شنونکی او ژورنالیست عنایت الله کاکړ د پاکستان له کراچۍ راسره غږېده. ډېره مننه صاحب. او درنو لیدونکو خبرونو ته دوام ورکوو. د بلخ ولایت ځینې اوسیدونکي له بېوزلۍ او بېکارۍ سر ټکوي. هغوی پر حکومت غږ کړی چې د کارموندنې پروګرامونو باندې کار وکړي. په وروستیو کلونو کې بلخ کې کاري اسانتیاوې کمې شوي دي او خلک له اقتصادي کړکېچ سره مخ شوي. دغه کس یو 50 کلن دی او د کار د پیدا کولو لپاره د مزار شریف د ښاروالۍ 4 لارې ته ورغلی وم. هغه چې د کورنۍ د اړتیاوو یوازینی برابرونکی دی وایي که په اونۍ کې یوه ورځ کار ورته پیدا شي هغه هم د 300 افغانیو په بدل کې ډیر خوښ وي. هفته یک روز کار پیدا نمیتونیم، یعنی اینجا میشینیم فکر میکنیم خدایا چی بیکاری است چی دربدری است. در خانه که میریم مشتکا میگه تو چیز آوردیم به کار نیست ما چی بریم. اینجا میشینیم فکر میکنیم که بریم چی کار بکنیم. نه کار است نه بار است نه غریبیه. همدارس 15 کلن احمد له یخې هوا کړیږي او د ملي یووالي حکومت له مشرانو ناراضه دی. هغه وایي د اسمان توکو او خواړو له کمښت سره مخامخ دی. له سهاره تر بېګا د کار په لټه کې دی تر څو خپلو بچیانو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. پیسه ندارم، نان ندارم، مار ندارم، زغال ندارم، بوته ندارم، نان نیست دیگه، نیست خراب است دیگه، برین نیست، روغن نیست، کاربار نیست. میبینی هر روز اینجا میم پاس میرم دیگه پشت کده. د ورځې په لسګونه کسان دې ځای ته د کار موندلو لپاره ورځي. هغه کارګران چې وایي د بېوزلۍ تر کرښې ټیټ ژوند لري. دوی حکومت خلکو ته د کاري زمینو په برابرولو کې په بې پامۍ تورنوي. سر چاک میایم میشینیم هفته دو روز یا یک روز یا 10 روز بعد یک روز کار برابر میایم. یعنی میتونم اینجا میایم چند متر روزی؟ این روز 300 یا 200 روپیه میتونه و مگه برابر شوه. از هیچ کس امید ندارم. امیدم فقط به خداوند است. درست است این اینجا میایم فقط یک روز کار است، یک روز هر چی که روزی رسان که از خداوند است. بنده چی است که یک لقمه نان به کسی بده. آسمون بلند زمین سخت. چه چاره کنیم؟ چاره ما چی هست؟ که میم کارم یافت نمیشه. په دې اړه مو غوښتل چې د بلخ ولایت د کار او ټولنیزو چارو د رئیس نظر ترلاسه کړو خو بریالي نه شوم. ویل کېږي په دې ولایت کې د هېواد د نورو سیمو په شان ډېر ځوانان د وزګارۍ له امله په نشهیي توکو اخته شوي دي. له نړۍ مو هم خبرو خو تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست. امریکا هیله لري چې سوریه کې د کردانو ساتنې په موخه ترکیې سره هوکړه وکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له خپل ترک سیال سره له لیدنې وروسته هیلهمند دی چې له سوریې د امریکایي ځواکونو وتلو سره به له کرد وسلوالو ساتنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه کردي وسلوال ترهګر بولي او پر وړاندې نظامي عملیاتو ته چمتوالی نیولی. ورته مهال کرد وسلوال وایي له سوریې د امریکایي ځواکونو وتل د داعش پر وړاندې د مبارزې په زیان کار دی. په داسې حال کې چې امریکا متحده ایالتونه په سوریه کې د کورد جنګیالیو د برخلیک په تړاو له ترکیې سره هوکړې ته هیلهمند دي. ترکیې خپل یو شمېر نور پوځونه هم له سوریې سره ګډې پولې ته لیږلي دي. د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر په عربي متحده اماراتو کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره ټلیفوني خبرې لرلې او تر هغه وروسته هیله څرګنده کړه چې دواړه هیوادونه به په دې تړاو هوکړې ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالتونه په سوریه کې نږدې 2000 سرتیري لري چې له کورد جنګیالیو سره یو ځای داعش پر وړاندې جنګیږي. خو دا کورد جنګیالي د امریکایي ځواکونو وتل له داعش سره د مبارزې په زیان بولي. ذهبون الداعشیان تحریم ده په سیمه کې داعش سواله یو نړیواله مسله ده او نړۍ باید پر وړاندې مسؤلیت واخلي. که څه هم تر اوسه امریکایان او ائتلافي ځواکونه مسؤلیت منونکي نه وو او موږ یې یوازې پېښې. کورد ځواکونه د دوی پر وړاندې ترکیې له احتمالي عملیاتو هم په ویره کې دي.
لبلي حتنا موږ د سوریې له لوري غوښتل کیږو احتمال لري چې ترکیه پر موږ برید وکړي او د ترهګرو د کنټرول لپاره هڅې زیانمنې دولت ترک په هنه ترکیه له سوریې سره ګډې پولې ته له درنو تجهیزاتو سره تازه دمې سرتیري استولي دي او په ځلونو ټینګار کړی چې د کردانو پر وړاندې به یو لړ عملیات پیل کړي. د ایسلنډ چارواکي وایي د دې هیواد شمال کې ګڼ شمېر سیلانیان د شین رنګه رڼا په لیدلو سره خپل ژوند له ګواښ سره مخامخ وي. پولیس وایي ګڼ شمېر سیلانیان د موټر چلونې د ژمي شرایطو ته پاملرنه نه کوي. اسرائیلو تایید کړه چې وروستیو 36 ساعتونو کې د سوریې دمشق کې د ایران اړوند د وسلو ډیپوګان په نښه کړي دي. د لومړی ځل چې اسرائیلو تایید کړه چې سوریه کې د ایران دا څیر مرکزونه په نښه کړي. او د جاپان په پلازمینه توکیو کې د موټر کلنې نندارتون جوړ شوی. د نندارتون کې نوې موټرې هم نندارې ته وړاندې شوي دي. د نندارتون سمبالونکي وایي نوې ماډل ورغلې موټرې بېسارې اسانتیاوې لري. او سم د اقتصاد او بیارغونې برخه سږکال په مخابراتي خدمتونو د لګېدلو مالیاتو له اړخه د عوایدو کچه 10 سلنه زیاته شوې. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د عوایدو د زیاتوالي یو لامل د مخابراتي شرکتونو د پیرودونکو د شمېر زیاتوالی او د یو سږکال 4 میلیارډ او 600 میلیونه افغانۍ په مخابراتي خدمتونو د مالی حساب ته جمع شوي دي. ورته مهال ځینې اقتصادي شنونکي پر حکومت نیوکه کوي چې ژر تر ژره دې په مخابراتي خدمتونو د مالي عوایدو مدیریت خپل کړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکي وایي سږکال د مخابراتي خدمتونو په مالیاتو کې 400 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت شمیرې ښیي چې پر مخابراتي خدمتونو د مالیاتو عواید سږکال 4 میلیارد او 600 میلیونه افغانۍ ته رسیدلي چې دا پیسې تیر کال 4 میلیارد او 200 میلیونه افغانۍ ته رسیدلي وي. فعلا سیستمی که به خاطر جمع‌آوری این محصولات است 3 اداره مختلف که در رأس وزارت مخابرات، وزارت مالیه و اداره اطراف باشد. تیم‌های تکنیکی این ادارات هر 15 روز و یا هر وقتی که این تیم‌ها بخواهد بررسی بکنه تمام گزارشاتی که از طرف شرکت‌های مخابراتی داده میشه با سیستمشان چک میشه و بعد از ارزیابی گزارش تهیه میشه. اخوا د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان دې ته په نغوتي سره چې اوس مهال د دغو مالیاتو راټولول د خصوصي شرکتونو پر غاړه دي. وایي حکومت باید د دغو عوایدو مدیریت په خپل لاس کې واخلي. سیستم منول تاثیرات سوی خود داره به خاطر از اینکه میتونه افراد اشخاص اینجا فساد بکنن و شبکه‌های مخابراتی گزارش دقیق از عواید خود به دولت ارائه نکنن و دولت هم نمیتونه که ترکینگ درست بکنه. پر مخابراتي خدمتونو د 10 سلنې مالیې طرحه په 1394 کال کې پلي شوه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت معلومات ښیي چې له هغه وخت راهیسې په دې برخه کې شاوخوا 14 میلیارده افغانۍ راټولې شوي دي. کابل کې یو پانګوال ادعا کړې چې د کابل ښاروالۍ کې ناسمو پریکړو او اړخنیونې له کبله سلګونه زره ډالر تاوان ورسېدلی. دا سړی د ځینو سندونو په ښودلو سره وایي د کابل 4 مکرویانو کې د 2 سرپټو بازارونو د جوړولو پړاوونه یې طی کړي، خو اوس 4 کاله وروسته ښاروالۍ له دې پریکړې په شا شوې ده. یو پانګوال وایي 4 کاله مخکې په 4 مکریانونو کې د حفظ او مراقبت د تصادۍ ملکیت 4500 متر مربع ځمکه چې اوس د کثافاتو په ډیران بدله شوي په اجاره ورکړل شوي وه تر څو په دې سیمه کې ښکلي سرپټي بازارونه جوړ کړي. خو اوس چې نوموړي د ودانیزو کارونو د پیلولو لپاره د سلګونه زره ډالرو په لګولو ټول پړاوونه کچ کړي، کابل ښاروالۍ دا طرحه رد کړې ده. نوموړی زیاتوي حکومت په هیواد کې د پانګونې لپاره د زمینه برابرولو ته صادق نه دی. وقتی که من سوال کردم که معاون صاحب فنی شما طرح تجارتی مرا پیشنهاد طرح تجارتی مرا شما قبول کردین، مصارف مرا شما تایید کردین و همیشه وقت شعار میدادین که همین پروژه سودمند است، مفید است به می باشندای مکریانا، به می تصدی، به می کشور، به می شرکت. شما چطور این رد کردین؟ والا میگه کلیگ امضا کرد، ما امضا کردم.
دغه کس د دې بازار د ودانیو د نمونې په راښودلو سره وایي حکومت باید د پانګونې د جلبولو لپاره په دفترونو کې بروکراسي او ناغېړي پای ته ورسوي. لا بل خو د میکرویانونو د حفظ او مراقبت تصدي دا مني چې دغه طرحه د ښاري ماستر پلان د بدلولو او د ښاروالۍ د اداري شورا د ناستې د پریکړې په پایله کې ځنډول شوې ده. اسنادهای زیر بر جلسه اداری خود شاروال کابل که راجع کردیم، اونا مجلس گرفتن و نظر به ماستر پلانی که تغییر کرده و همچنان توسعه سرک این فعلا به تعویق انداخته شده. د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین وایي د حکومت د پروګرام د نشتوالي او د یو شمېر ادارو لخوا د ستونزو د رامنځته کولو له امله په هیواد کې زیات شمېر پانګوال سرګردانه دي. د دې بنسټ مسؤلین وایي شخصي ګټه اخیستنه د خصوصي برخې او حکومت ترمنځ د بې باورۍ لامل شوې ده. دا فرار د سرمایه کوي، بې اعتمادي راولي او بالاخره د افغانستان نه سرمایه فراریږي ځکه چې په خپل تعهد باندې دولت نه ودري. په څلورم میکرویانونو کې د سرپټو بازارونو د جوړولو طرحې له مخې به په راتلونکو 15 کلونو کې 250 میلیونه افغانۍ حکومت ته کرایه ورکول کیږي او د 15 کال په پای کې به ټول سرپټي بازارونه حکومت ته سپارل کیږي. 3 کاله مخکې هلمند کې د نادعلي نهر سراج سړک جوړ او ګټنې ته وړاندې شو، خو اوس د دې سړک ځینې برخې بیرته خرابې شوي دي. د سړک 1 کیلومتر په $1 میلیون جوړ شوی، خو اوس یې 3 کیلومتره بیرته خراب شوی. ورته مهال هلمند کې سیمه ییز چارواکي وایي د سړک د خرابۍ لامل جګړه ده. دغه سړک د نادعلي ولسوالۍ د چنجیر له سیمې څخه تر نهر سراج ولسوالۍ پورې غځېدلی دی. د جوړېدو چارې 3 کاله وړاندې پیل سوې. هغه مهال د سیمې د وسلوال طالبانو په ولکه کې وې، خو اوس تازه په دغه سیمه کې امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړي دي. مې سم چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ماین شنډونکي دنده په غاړه لري، وایي په 2 ورځو کې د سړک پر سر تر 20 ډېر ماینونه شنډ کړي ترڅو ځواکونو ته د وړاندې تګ زمینه برابره سي. تمام ماین‌ها را ما کاش و خونسا میکنیم و نمیگذاریم که پول و سراغ خراب شود. چنجیر د خوانه د ګرش په استقامت باندې امتداد لري. تاسو خپل وکړو د دغه اړونه او د دغه خرابونه ده او تاسو ته اطمینان درکوم چې په دغه کړنو باندې دوی هیڅکله د امنیتي ځواکونو مخه نشي نیولی. دلته امنیتي ځواکونه وایي وسلوال طالبان د عملیاتو د مخنیوي په موخه په دغه نوي جوړېدونکي سړک کې ماینونه ځای پر ځای کړي دي او سړک یې کابو 3 کیلومتره ویجاړ کړی دی. سړک فرش اړول شوی دی چې دا ډېره غټه ځای ده او په عین ضمن کې موږ یو بل سړک لرو چې هغه د چانجیر څخه د باباجي په مابین کې په وطن کې تیر شوی دی. دغه سړک په اړولو باندې هم شروع کړی ده، دا تخریب کړی دی. د هلمند د ټولګټو چارو ریاست وایي یاد سړک 11 کیلومتره دی چې د 14 میلیونه ډالرو په لګښت باندې جوړیږي، خو د یاد سړک 3 کیلومتره د وسلوال طالبانو له لوري په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. لا هم د یاد سړک د جوړېدو چارې نه دي بشپړې شوې، خو دلته د عملیاتو د مخنیوي په موخه 3 کیلومتره ویجاړ شوی دی. د نادعلي ولسوالۍ له چنجیر سیمې څخه بیا تر نهر سراج ولسوالۍ پورې همدا سړک چې په تازګۍ سره جوړ شوی و او په ډېر لوړ کیفیت باندې جوړ شوی دی، اما په دې وروستیو کې چې کله امنیتي ځواکونو دلته خپل عملیات پیل کړي دي لیدل کېږي چې د سړک ډېرې برخې خرابې دي او ویل کېږي چې د سړک کابو 2.5 تر 3 کیلومتره پورې مکمل په وسایطو او همدارنګه په ماینونو باندې تخریب شوی دی او له منځه تللی دی. عبدالله حمیم، طلوع نیوز، هلمند. او سم د لوبو برخه د بلخ کامیار والیبال لوبډلې د خوست لوبډلې ته ماتې ورکړه. د والیبال سیالیو په دوام د بلخ لوبډلې 3-0 پر وړاندې پایلې سره د خوست لوبډله له مخې لرې کړه. د هېواد د والیبال سیالیو 8م پړاو کې د 14 ولایتونو 10 لوبډلو ګډون کړی. دا سیالۍ د تېرې اونۍ په دوشنبه پیل شوي دي. او د سکی ژمنیو لوبو ته د چمتووالي په موخه د بامیان ولایت د سپینغر سکی لوبډلې خپل تمرین پیل کړی. د دې لوبډلې یو غړي محمد علي عرفان چې تیر کال د سیالیو کې 2یم ځای خپل کړی و، وایي سږنۍ سیالۍ ته هم چمتو دی. ژمنۍ سیالۍ چې سکی هم پکې ده د همدې روانې میلادي میاشتې په 18مه نیټه بامیانو کې پیلېږي. تاسو قدرمن لیدونکو او له خپلو ټولو همکارانو په مننې د نن شپې خبري ساعت پای ته ورسېد. ښه شپه.